أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. الله پاک جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا تسلی ورکی او واقعا د حضرت ابراهیم علیه السلام هغه ورته ذکر کوي. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين چې یقینا راغله د تا ته خبر د میلمنو د ابراهیم علیه السلام چې عزتمن ځکه فرشتي وي نو فرشتي خودي عزتمن. اذ دخلوا عليه فقالوا سلام کله چې دو داخل شو دتا نو دو اوی سلاما چې سلام کومونگا یعنی السلام علیکم ورحمت الله. نو ابراهیم علیہ السلام په جواب کې وی سلامون چې سلام دی وی پتا سبحان قوم منکرون قوم یای ناشنا زکه د دغه خلقو د ابراهیم علیه السلام سره اختلافات او ټول د مخالفو د ابراهیم علیه السلام بل دا چې دوی به ابراهیم علیه السلام ته سلام او دوی ته سلام وکړو ابراهیم علیه السلام نه چې ناشنا قوم ککره دی قوم خلق وي خدا سما ته بیا سلام فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين پټ لاړو خپل کور والتا فجاء بعجل سمين او رايړو سخه ورید کړی شوی فقربه اليه بس نزدیکو هغه دوتا قال الا تاكلون او دا ابراهيم عليه السلام وی الا تاكلون آیات سو خوراک نه کوي. نو دلته کې آداب د میلمستیا هغه بیانېږي چې کله یو میلمه راشي نو دا هغه د پاره د خوراک انتظام د زر کول پکار. دویم دا چې هغه ته د دې خبرې اظهار کول نه دی پکار چې ستاسو لپاره ډوډۍ راو باسمه چې راو باسمه ځکه کېدای شي چې هغه وږی او ضرورتمن وي خو د حیا د وجې نه انکار وکړي. نو ابراهیم علیه السلام زر کور ته لاړو او دوی ته یې اظهار ونه کړو د میلمستیا. نو دا اداب دي د میلمستیا چې د میلمه دپاره انتظام دا زر کول پکار دي. دویم هغه ته اظهار کول د دې خبرې نه دي پکار چې ستا دپاره ډوډۍ راوباسي. لکه موږ چې اکثر आवाज وکړو لکه راځه کنه چې بنس کې چې خو پکې نس کې نو کاغه دا چې ستانه وس کې نو چې په کومه طریقه به است یا لکه ډوډۍ خو نه خو جستا په وینا کې انکار نو هغه بر دې څنګه تا ته و چې زبر ډوډۍ یا لکه راځي چې ډوډۍ دا ټولې طریقې دا انکار کول دي چې لکه نشم پتا باندې ډوډۍ خورولې یا چې او اسی مشهور ده و یو کس ته چا سره میلمه شو نو ټیم هم د ډوډۍ او خلق هم او د چرته د ډیر لري نه راغله او د دې اوټلو وغیرہ د انتظامات هم نو نو د دې تاسو کړه چې میلمه ډوډۍ د خړلې ده نو هغه د ډیر لري نه راغله او سه تنظیم هم نو د ته غلي غوند کې ولې دي چې را نه ده خړل نو د بیا ځان غلې کړي
لږ ساعت وروسته یې بیا تپوس کړی هغه غریب ورته غلی بیا ویلي دی چې یاره نه مې ده خوړه ځکه که انکار یې کولی نو بهر څه انتظام نه نو ده بیا ځان غلی کړی دی نو چې بیا څه ټایم وروسته یې بیا تپوس کړی دی نو هغه یې انکار کړی نو هغه ورته یې او خوړلې مې ده نو یې دې صفا وایه که نه موږ دې هم په ششو پنځ کې اچولي یو خو داسې د انکار طریقې نو آداب د میلمستیا ښیي چې یو خو د میلمه دپاره انتظام کول د ډوډۍ دا ظرف پکار خو د ټایم مناسبت ته کتل پکار دي ځکه چې ول د ډوډۍ ټایم نه ته ډوډۍ راوباسي نو د هغې سر به سړی دویم دا چې هغه ته اظهار کول د دې نه دي پکار او دریم دا چې د ده دپاره د طاقت موافق د ښه خوراک انتظام او څلورمه دا چې میلمه ته خوراک دا نږدې ایښودل داسې نو چې ته یې لرې کېدی او بیا یې چې لکه هغه ډوډۍ خو ما راولې او تا نه ده خوړلې نو ځکه ابراهیم علیه السلام په باره کې ذکر شو فقربه الیهم دا خوراک یې نږدې کېښودل دوی ته یې نږدې کېښودل او پنځم دا چې میلمه ته بیا حکم کول هم نو چې خوره که نه شا به مړه نو ابراهیم علیه السلام ورته وویل الا تاکلون آیا تاسو خوراک نه کوئ یعنې په مؤدبانه الفاظو باندې چیرې چې خوراک شروع کړئ که نه خوراک که راځئ چې را خوراک شروع نو دا اداب دي د میلمستیا او بیا د میلمه دپاره هم اداب دا دي چې دی خوراک وکړي که لږ کوي که ډېر کوي هغه د خپل او دویم دا چې دی په دې کې دا ونه کړي چې یاره دا شی مې خوښ دی دا مې نه دی ځکه دا د میلمه د ادابو نه خلاف ځکه دي چې کله دغه میلمنو دا خوراک نه کو نو ابراهیم علیه السلام چې وکتو فلما رأى ایدیهم لا تصل الیه نکرهم واوجس منهم خیفه چې ابراهیم علیه السلام وکتو چې دو لاس نه اخوا کوي خوراک بس دغه شان روژه یې نیولې ده نو واوجس منهم خیفه د دو نه یې په زړه کې یره محسوس کړه چې دا کم افت راغلی ځکه د مخکې زمانې هغه جرایم پیشه خلک هغه هم دومره مهذب چې کله به د چا خواله لاړو او هغه ته به نیت خراب یعنی د قتل وغیره دپاره نقصان رسېدو دپاره به تلي نو هلته به یې خوراک څښاک یا اوبه وغیره نه څښي او دا به یې عار او شرم ګڼو چې مونږ د ده نه خوراک څښاک وکړو او بیا ده ته نقصان ورسو نو دا نمکه حرامي ده نو د هغې زمانو د زمانې دغه جرایم پیشه خلکو هغو به هم د دومره اصولو خیال کړ و زمونږ هغه مؤدبانه خلک او هغه شرافت والا خلک هغه هم د دې خبرو خیال نه کوي چې تا ته نقصان در رسوي نو هغه به د مرګتیا او د دوستانه په جامه کې به تا ووهي او دې ته کمال وي یار وایي کافر هوښیار سړی دی دا پلان هوښیار نه دی خو منافق نو ابراهیم علیه السلام چې دوی وکتو چې خوراک نه کوي نو فاوجس منهم خیفه په زړه کې پټه وساتله د دوی نه یار نو فرشتو ورته وویل قالو دوی لا تخف مه یری سوال راځي چې ابراهیم علیه السلام پیغمبرو دته علم غیب نو چې په فرشتو باندې خبر شي او فرشتو ته علم غیب شته ځکه دوی د ابراهیم علیه السلام په پټه یاره باندې خبردار نو نه داسې نه فرشتو ته هم علم غیب نشته خو په سوره حجر کې 14مه سپاره کې تاسو ویلي چې کله دی فرشتو خوراک نکو نو ابراهیم علیه السلام ورته ښکاره وویل انا منکم وجلون تاسو نه یره کوم چې تاسو څنګه مخلوق ما دله دومره انتظام د میلمستیا و او تاسو خوراک نه کوئ نو مطلب دا دی چې تاسو ماته څه په بل نیت اراده راغلی تاسو زما میلمانه بیا نه نو فرشتو چې کله دغه خبره د ده واورېده نو ده ته یې ویل لا تخف ته یره مه کوه
ځکه موږ په غلط نیت اراده نه یو راغلي بلکې موږ د الله پاک د طرف نه رالیږلی شوي یو یعنې فرشتې وو چې موږ خوراک څښاک نه نو چې کله دغه خبره وکړه او د ابراهیم علیه السلام نه یره هم ختمه شوه وبشروه بغلام علیم او زیری ورکو ابراهیم علیه السلام ته په هلک علم والا یعنی په حضرت اسحاق علیه السلام د زیری ولا ورکو نو بیبي هم نږدې ولاړه هغې دا خبرې واورېدې او د دې لپاره نږدې ولاړه وه چې مېلمنو ته څه شی کمیږي نو چې ابراهیم علیه السلام هغه ډېر تکلیف نه کوي خو آواز کوي چې هغه شی ورته زه نږدې کړم نو چې بیبي دا خبرې واورېدې چې دا خو فرشتې دي د فرشتو نه خو ستر شتی هم نو فاقبلت امرأته نو را مخامخ شوه بیبي د هغه فی صرة په جماعت د ملائکو په هغې کې را مخامخ شوه او یو معنی د فی صرة ده چې د تعجب د وجې نه انسان یو اواز وکړي یوه چغه ووایي که په سوره هود کې ذکر شوي چې د بیبي وي یا ویلته چې دا څه د تعجب او ناشنا خبره ده چې تاسو کوئ ځکه ولې وقالت عجوز عقیم چې دی وی زه خو عجوز بوډی یم عقیم شن ځکه د ابراهیم علیه السلام عمر مفسرین لیکي 120 کاله او د بیبي 99 سال او عموما په دغه عمر کې بیا د بچو امید دی نو را مخامخ شوه بیبي د هغه فی صرة په جماعت د ملایکو کې فصفکت وجهها او پس پیړی وهو مخفل یعنی را خودو مطلب نه تعجب د وجنه د خلقو د زنانه او عادت دار چې کله دوی ډیر په یو شی باندې تعجب کوي نو کله دې تندیله پړق را وچی کله دې پوزه غوته کیږي دغه تعجب د وجنه او دی وی وقالت عجوز عقیم چې زبډیما عقیم شن نو زما به څنګه اولاد کی نو فرشتو ورته وی قالو دو ورته وی کذالک دغه شان یعنی تبه دغه شان کی قال ربک ویل دی ربست انه هو الحکیم العلیم یقینا هغه حکمتون والا او په هده په هر څه هغه ذات چې د زمکو اسمانونو پیدا کوونکی او خالق دی د ټول کائنات نظام چلوونکی دی هغه دغه خبره بس خو چې هغه وغوښتنو اولاد ورکول څه خبره نو چې د ابراهیم علیه السلام دا خوشخبری او بشارت واورید نو فرشتو ته وی فما خطبكم ایها المرسلون چې د دې خبر د پاره خو تاسو نه راغلی تاسو اراده خو بیا بدل نو فرشتو ته وی چې سلوي کار د تاسو اراده کړي شو ملائکه د دین علاوه تاسو سبل سکار هم دي چې تاسو راغلی ای په زمن کې مال خوش خبری راغلی نور تاسو اصل مقصد څه نو فرشتو ورته وی ان ارسلنا الى قوم مجرمين یقینا موږ را لګلای شوی یو قوم مجرمان لنرسل عليهم حجاره من طين د دې لپاره چې راولېګو علیهم پدو باندې حجارتن کانی جوړ کړی شوی من طين د خټې مسومتن نخل گولای شوی عند ربک پنځ د رب ستاسو للمسرفین د پاره د حد نه د تیریدونکو چې په دغه نه غټو باندې نخي لګولای شوی مفسرین لیکي چې دغه کسانو نمونه پیل کړي شوی چې دا د پلان کې د پاره فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين پس راوستل مونږه هغه څوک چې وو فيها پدې کې من المؤمنين د مؤمنان هغه
الله پاک د دغه کلی نه وېستو نو فرشتي وای فما وجدنا فيها پس ونمندو مونږه فيها په دغه کلی کې غیر بیت من المسلمین علاوه د یو کوټي د مسلمانانو نه چې یو کور پکې د مسلمانانو د دین علاوه یو کس پدې کې مسلمان دا سینا فرمانه او دغه کور هم د حضرت لوط علی السلام او دغه بیبي هم پدې کې نه و بلکې هغه هم دغه غرکړې شو کسانو سره صرف د لوط علی السلام ولوریانی وي چې هغه مسلمانان وترکنا فیها او پریخو د مونږه فیها پدې کې آیت النخا للذین دفار د هغه کسانو یخافون العذاب الالم چې یریږي د عذاب دردناک یعنی د دغه خلقو د پاره دا یو نشانه وګرځیدا چې څوک د الله نافرمانه او باغیانی الله پاکي داسې هلاک ودغه کندرات د هغه خلقو د پاره نه نشانه و یا دغه علاقه چې د دینه بډیر خطرناک دین بیا ته بدبوئی بتتلا دغه د دوی د پاره نه او نشانه الله پاک دې زموږ حفاظت وکړي هل اتاک یقینا راغله دیتا تا حدیث ضیف ابراهیم خبر د میلمنو د ابراهیم علیه السلام المکرمین چې عزت منو اذ دخلوا علیه کله چې دو داخل شو دتا فقالوا سلاما پس دوی چې سلام کوم پتا باندې قال ابراهيم عليه السلام کوي سلام سلام دی پتا سو باندې قوم منکرون قوم یې ناشنا فراغ الى اهله پس پټ روان شو کور والتا یعنی خاموشی سره د لاړو دوی داسې ونه چې یاره تاسو لپاره ډوډۍ راوړم فجاء بعجل سمین پس رايو لوسخه ورد کړی شوی فقربه الیهم پس هغه نږدې کو دوتا قال ابراهيم عليه السلام کوي الا تاكلون آیتا سو خوراک نکوي فاوجس منهم پس پزړه کې وساتل ددونا خيفة يرى قالوا دوئي لا تخف ميريغا وبشروه او زير ورقودتا بغلام عليم فهلك علم ولا سرى فأقبلت امرأته پس مخامخ شو بی دهغا في صرة فجمعت ملائكك فصكت وجهها پس پلاسی وهو مخفل يعني تعجبا لتعجب وقالت او دیوی عجوز عقیم زبودای شندیم قالوا ملائکوی كذلك دغشان بيتو قال ربك ويلدي ربستا يعني الله بدل اولاد درکې دغشان بتای او خدای بدل کوي ځکه الله دا حکم کوي انه هو الحكيم العليم یقینا هغه حکمتون والا او په دې په هر څه قال ابراهيم عليه السلام کوي فما خطبكم فسلوا کار دستاسو ايها المرسلون ايرالي غليشو قالوا دوئي انا ارسلنا يقينا منغرالي غليشو
الى قوم مجرمين قوم مجرمان تا لنرسل عليهم لدې د پاره چې راولي کو پدو باندې حجارتن غټي وداسي غټي چې دا جوړ کړی شي من طين د خټینا مسومتن نخي والدي عند ربك پنځ دربستا للمسرفين د پاره د حد نه د تیریدونکو فاخرجنا پس راوستل منگا من کار فیها هاغ سوک چیو پدی کی من المؤمنین دا مؤمناننا فما وجدنا فیها پس ونمندو منگا پدی کی غیر بیت من المسلمین علاوه د یو کور د مسلمانانو وترکنا فیها او پری خو د مونږه پدې کې آیتن نخا للذین د پاره د هغه کسانو یخافون چې یریږي العذاب الالم د عذاب دردناک نه هل اتاك يقينا راغل ديتاتا حديث ضيف ابراهيم خبر دميل منو د ابراهيم عليه السلام المكرمين في عزت منو اذ دخلوا عليه کله چې دو داخل شو دتا فقالوا سلاما پس دو اوی چې سلام کومونگا قال ابراهيم عليه السلام اوی سلام سلام دیوی پتا سبان دی قوم منکرون قوم ییناشنا فراغ الى اهله پس پٹ روان شو کور والتا فجاء بعجل سمين پس راولوس خیولت کړی شوی فقربه پس هغه نږدې کو الیهم دوتا قال الا تاكلون ابراهيم عليه السلام وی چې تاسو خوراک نه کوئ فاوجس منهم خيفه پس پزړه کې محسوس کړه د دون یرا قالوا دوئ لا تخف مریگا وبشروه او زیر ورکو هغتا بغلام علیم فهلك علم ولا سرا فأقبلت امرأته پسرا مخامخ شو بی بی داغا فی صرت فجمعت دا ملائکو کی فصفقت وجهها پس پلاسی وهو مخفل وقالت اوویوی عجوز عقیم بودیم شنڈی قالوا دوئے كذلك دغشان دی بئی قال ربك ويرد ربستا إنه هو الحكيم العليم يقينا هغا حكمة ولا أوقوها دي بهرسا قال إبراهيم عليه السلام قوي فما خطبكم فصلوا كار دستاسو أيها المرسلون إراري قليشو ملائكو قالوا دوئي إنا أرسلنا
یقینا مونږ را لېږلی شوي یو الى قوم مجرمین قوم مجرمانو ته لنرسل علیهم د دې دپاره چې راولېږو په دوی باندې حجارة گٹی من طین د خټینا مسومتن نخوالا عند ربک پنځ دربستا للمسرفین د پاره د حد نه تیریدونکو فاخرجنا پس راویستو مونږه من کان فیها هاغه څوک چې و په دې کې من المؤمنین د مؤمنانو نه فما وجدنا فیها پس ونه موندو مونږه په دې کې غیر بیت من المسلمین علاوه د یو کور د مسلمانانو نه وترکنا فیها او پریخو د مونږه په دې کې آیتا نخا للذین د پاره د هغه کسانو یخافون العذاب الالیم چې یریږي د عذاب دردناک نه